نن په لغمان کاوون غږ راډیو کې د ناتویونکو د سیالۍ خپرونې ګډونوال ناتویونکي په ډالۍ ونازول شول. یا د سیالۍ چې په کاوون غږ راډیو کې د رمضان المبارک میاشتې د را رسیدو په پار چمتو شوې وه 32 ناتویونکي په بر کې لرل. د ناتویونکو سیالۍ څخه موخه په لغمان کې د ناتخوانانو د دې ډګر سره د لا زیات پایښت په موخه په لاره اچول شوې ترڅو د دې لارې لارویان لا زیات او د عوامو په اذهانو کې د دې اشخاصو مینه پیدا شي. په دې سیالۍ کې د 32 ناتویونکو څخه دوهم پړاو ته 14 دریم پړاو ته 8 څلورم پړاو ته 4 ناتویونکو لاره ومونده چې په همدې ترتیب سره مو 3 کسه ترې د اوریدونکو په رایه لومړی دوهم او دریمه درجه د روژې په وروستۍ ورځ ګټونکي اعلان کړل. د دوی د لا تشویق په موخه مو نن د کوچني اختر په دوهمه ورځ ټول هغه ناتویونکي چې له موږ سره په دې سیالۍ کې را دعوت او د هر یو نظر مو د دغې خپرونې اړوند واخیست چې تر ډیره د ډیرو ملګرو نظریات مثبت وو. د دې خپرونې کوربه زه محمد رسول نظریه او همکار مې لاغه ابراهیمي و چې د همدې خپرونې لامل د اوریدونکو له ښه هرکلي سره مخ شو او د بیا لپاره د داسې سیالیو د جوړېدا غوښتنه وکړه. په دغه سیالۍ کې را سره شمس الحق افغاني، عبید الله نایل، ساجد الله جذباتی، صلاح الدین انتظار، سعید قرار، همایون محصور، نصیب الله خوشنصیب، عبدالمالک مظلومیار، کفایت الله راشد جان، محمد یونس لغمانی، محمد وزیر سیفی، یوسف جان ارمانی، عبدالحق زاهد، حامد احساس، محب الله عرب، رحیم الله روحانی، محمد یونس نظامی، رحمت هادی عدل، ذبیح الله حقمل، علا محمد صافی، احسان الله همدرد، رضوان الله مدنی، مزمل طیب، محمد اعظم طالبی، ضیاء الرحمن حسرت، محمد امین عابد، سید الله صدیقی او امر الله عمری ګډون کړی و چې ځینې ملګري په غونډه کې حاضر او ځینې د یو لړ ستونزو له امله غیر حاضر وو. غونډه د الحافظ عبید الله نایل په ژبه د قرآن عظیم شان په څو مبارک آیتونو پیل شوه. دخلوا علیه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ورپسې د دې خپرونې کوربه محمد رسول نظری د پیل خبرې وکړي او دای په لغمان کې د راډیو له طریقه لومړنۍ سیالۍ یاد کړه. خو دا چې په لغمان کې په لومړي ځل داسې یو سیالي رامنځته کیږي، په لغمان کې په پیل ځل داسې یو څه رامنځته کیږي چې هلته د ناتخوان دپاره کار کیږي، هلته د مداح رسول دپاره کار کیږي. نو دلته د ذهنیت جوړول مهمه خبره ده. اول کې ته باید ذهنیتونه د خلکو جوړ کړي، هغه که په هره طریقه وي نو دا به ډېره سخته وي چې په یو ټولنه کې یو کار ته نوی شروع کوي، نوی پیل کوي، نو یقینا سخته به وي. ترڅنګ د دې خپرونې بل کوربه لاغه ابراهیمي هم د خپرونې د محتوا او پروسیجر په اړه له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. دغه سیالۍ موږ د روژې په مبارکه میاشت کې په لاره اچولې وه چې تقریبا 32 ناتخوانانو پکې ګډون کړی و. د 32 ناتخوانانو څخه 14 هغه ګولډن ناتخوانان چې د اورېدونکو په خوښه موږ د اورېدونکو اړیکې راخیستلې، تاسو به اورېدلي اوسي، دا خپرونه به مو راسره تعقیبه کړې اوسي. په دې خپرونه کې موږ د اورېدونکو اړیکې راخیستلې، دوی د خپل د خوښې ناتخوان ته رایه ورکوله. د کاوون غږ راډیو رئیس ځوان انقلابي هم په خپل نمبر خبرې وکړې. له یوې خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې تاسې له ځان سره لرئ. نعت څه معنا؟ نعت صفت ته وایي. صفت ته د چا کې؟ خو د پیغمبر صفت کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کې. ولې کې؟ ځکه چې مینه ورسره لرئ. هغه څوک چې شعر لیکي هغه مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. هغه څوک چې شعر وایي هغه مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. نو الله جل جلاله ورته څه وایي؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه که چیرې تاسې الله تعالی خوښوئ او تاسې الله تعالی دوست لرئ او تاسې په الله تعالی میینان استئ نو
فتبعوني ما به تابعات وکړئ یحببکم الله الله جل جلاله به تاسو تر دې وروسته شمس الحق افغاني هم چې د دې سیالۍ یو تن ګټونکی و د خپرونې د ارزونې ترڅنګ په بلبلیز غږ ترنم هم وکړ. تاسو د راغلو مېلمنو د ټولو مبارک وي، الله دې درته مبارک کړي دا اختر. دې کې موږ به نور څه وایو، نظري صاحب او انقلابي صاحب او نورو ملګرو ټولو خبره ختمه کړه. دا د نعت ویلو دا پروګرام چې دا دوی څومره مخکې یوړو په دې زمونږ علاقه کې په دې ولایت کې څومره اثر او څومره خلکو اورېدل، څومره مینوالو، نو دا څه ناڅه تاسو ته هم پته ده او لږ ډېر موږ ته هم پته ولګېده. دې روژه کې آخري عشره کې ملګرو ته پته ده موږ داسې خاص روزګار نه یو، که کله زما سیالۍ وه دا حضور خواته تتلا یم عجم کې پاچاړه په فریادو پاسلګو په فریادو پاسلګو شمس الحق دا بیان مدینه مدینه دا شمس الحق دا بیان مدینه مدینه دا دا رب عظیم احسان مدینه مدینه. مولوي محمد یونس لغمانی هم خپلې مهمې خبرې ګډونوالو ته وکړې. کومه پروسه چې نظري صاحب او ابراهیم صاحب روان کړې وه، تاسې په ذات د رب یقین وکئ چې ډېر یو بهترینه پروسه دوی روانه کړې ده. زه به د دې په حق کې نور څه وغږېږم، خو دومره به ووایم چې دا نیم لغمان چې دوی په روژه کې دوی په لهو او لعب باندې دوی اخته وو، تاسې د الله رب العزت په ذات باندې یقین وکئ چې دا خپرونه رسېدونه مخکې به دا خلک ټول دې ته متوجه وو چې 4 بجې به کله کېږي چې موږ د نعت ویونکو دا خپرنه ووارو. د نعتخوانانو سره د خلکو مینه او محبت نه و. خلک به چې موږ لیدل نو دوی به ځان سره چې دی نو موبایل او دا فلمونه او دا بدلې به یې غږولې او دغه رمضان المبارک دا میاشت چې راغلی او دوی چې دا کم پروسه روانه کړې وه نو دا ټول خلک د دې لهو او لعب نه اوښتي وو، ټول دغې طرف ته متوجه وو. نو د نظري صاحب نه او ابراهیمي صاحب نه او د کاون غږ ټول ګډونوالو نه چې دی نو موږ دا مننه کوو چې دوی د رسول الله صلی الله ورپسې د بسرام د نجونو لیسې امیر اسلامي شاعر حیات الله قریشي صاحب هم هر اړخیزې خبرې وکړې. هر څوک لري، هر څوک رقم خبرې دي، خو موږ تاسې دا کار نه کړی. ګوره مولوي صاحب ښه خبره ده، دا به نومونه لیکو او موږ تاسې به په دې کار باندې کار کوو. دومره خبره د کاوون غږ راډیو زه 19 کلن د شاعرۍ په ډګر کې پاتې شوی ملګری یم. راډیوګانې ډېرې دي، خو یوې راډیو ته زما د خپل نعتونه یوړو وایي دې میمري کې به ویروس وي. لله الحمد په کاوون راډیو کې دا خبره نه وه، نعتونه ټول نعتونه ثبت دي که نه. نو د دې صفتونه او کوم خواري چې کړې ده خو نو زه نشم تمامولی. که د نعتخوانانو په ډګر کې نظري صاحب 9 کاله دې ځای کې نعتخوان پاتې شوی دی، دغه اسلامي برنامې مسؤل پاتې شوی، همدارنګه د جمعې ډالۍ مسؤل پاتې شوی دی او د مداح رسول همدارنګه نورو خپرونو د اسلامي خپرونو دی مسؤل پاتې شوی ده. نو کوم خدمت چې د نظري صاحب دلته کړی ده زه د تمالقو لپاره نه وایم، خو دا د کاوون ابتکارات دا د کاوون ابتکارات او د نظري صاحب نظریات، انقلابي صاحب هدایات او د ابراهیمي صاحب پیشنهادات واړه لغمان ته د ستایلو د مینه. که څوک یې نه مني نو هغوی دې تڼۍ خلاصېږي. د کاوون واړه همکارانه یو بل نه ښه نطاقانه واړه میندې په قرآن خو دوی ټول نعتخوانانه ځکه رابللي یاستې که نه او راډیوګانو کې وړي نمبرونه. محمد وزیر سیفي هم د نورو ملګرو په شان خپل نظر را سره شریک کړ او وی ویل ډیره زیاته مننه له نظري صاحب نه او له ابراهیمي صاحب نه چې الحمدلله په لغمان کې د لغمان ولس ته داسې یو بهترین اسلامي خپرونې مخته یوړلې او دومره اسلام ته او زمونږ د دین او مذهب ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شریعت ته خدمت وکړو. الله جل جلاله د دوی ته او چا چې د دوی سره شرکت کړی دی دوی ټولو ته الله جل جلاله پوره اجرونه ورکړي. او بیا ډېره زیاته مننه د ټولو نعتخوانانو نه چې الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او محبت د خپل د شعر په انداز کې د خولې نه ټول
خل ورته وښودو د دې ټولو نه بیا محمد یوسف ارماني هم د دریځ تر شا راغی او خپل ملاتړ یې له خپرونې سره اعلان کړ. قدر زرزرګر شناخت قدر جوهر جوهري ځکه دا ډېر ښه کار دی. نو آینده دې هم دوی ته الله توفیق ورکړي چې دا ښه کار مخ په وړاندې بوځي او دا غلط کارونه د دې په خاطر باندې ورک شي. موږ ورسره ملاتړ یو په هر میدان په هر ډګر په هر ځای کې په حکومت کې په طالبانو کې په هر ځای کې موږ دوی سره ملګري یو چې ښه کار دوی مخ په وړاندې بوځي. په ښه کار کې او په بدو کې ورسره ملګري نه یو. په لغمان کې د اتحاد العلماء د ځوانانو مشر عبدالرحمن حبیب اسلام پلو هم ټولیزې خبرې وکړې. پیسې وړاندې کوي چې پیسې نه نشي سیاسي تحریمونه بې لګوي چې سیاسي تحریمونه نه ونشي. هلته دوه ورونه سره په جنګ اچوي په کلیو ولایاتو په مثال سمتونو کې تر څو یو به ځای به د ځای په ملاتړ وکوي او دا دواړه به سره وجنګوي. زما د افغانستان جنگ د نړۍ په سطح جنگ مونږ د نړۍ په سطح غږیږو. دا چې صحیح دی چې وجه مکم دی واړی او دلته اوسېږو ولې فکر مو باید د نړۍ په سطح باندې وي. د نړۍ په سطح روان جنگ زه پر دغه ډول باندې. عبید الله نایل هم چې د دې سیالۍ دوهمه درجه ګټونکی و د خپل نظر د څرګندتیا وروسته لنډ ترنم وکړ او خپل مینوالې د ترنم له خونده برخمن کړل. په لومړي سر کې د کاوون غږ راډیو د قدرمنې ادارې نه د مشرتابه څخه او همدارنګه د اسلامي خپرونو د مسؤل او د ترڅنګ همکاري نظري صاحب او ابراهیمي صاحب دوی دواړو نه ډېره زیاته مننه کوو چې د روژې مبارکه میاشت کې دوی دغه د ناتخوانانو سیالۍ په لاره واچوله او الحمدلله د دوی خپرونې غیر د روژې نه اکثره خپرونې د دوی اسلامي خپرونې وي او بیا په خاصه توګه د روژې په میاشت کې د دوی ټولې خپرونې الحمدلله اسلامي وي د نورو رسنیو په پرتله. نو له دوی نه ډېره زیاته مننه کوو چې دوی ناتخوانان تشویق کړل او دوی ته یې وخت ورکړ او دوی په خلکو باندې وپېژندل او د دوی سره د خلکو مینه او محبت او علاقه لا هم نوره زیاته شوه. او آینده کې د دوی نه دا غوښتنه کوو د کاوون غږ راډیو د ادارې څخه او بیا په خاصه توګه د نظري څخه چې دې پروسې ته دوی دوام وکړي او سن جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړ کړه لنفرتونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړ کړه لدې دردونو ناسن جوړیږي. عبدالحق زاهد هم خپل نظر ګډونوالو ته وړاندې کړ او دا یوه ښه خپرونه ارزیابي کړه. دا چې کومه خپرونه وه د ناتخوانانو د سیالۍ نو ډېره ماشاءالله ښه خپرونه وه. که څه هم اوله کې زموږ داسې فکري هغه پیدا شوی خو بیا هم نظري صاحب موږ ته بیا قناعت راکړو. موږ ورته چې دا د ناتخوانانو ترمنځ یو سیالي ده نو دا ښه شی نه دی ځکه دې کې په زړه کې بغض پیدا کېږي چې یو ناتخوان د بل سره مقابله کوي ځان ته کمپین کوي نو خامخا یو تضاد پیدا کېږي. خو بیا موږ وایو نو دا خو د دوی مشکل نه دی دا د ناتخوانانو مشکل دی چې ځان کې یو تضاد پیدا کوي او د بل په اړه باندې یو بغض یا غلط فکر کوي. دا یو داسې سالم رقابت و. احسان الله همدرد هم خبرې وکړې او نظر یې څرګند کړ. ډېره ښایسته او مزیداره غونډه ده دا د نظري صاحب محترم او د ابراهیمي صاحب محترم هغه سعی او کوشش و چې نن یې ثمره موږ وینو. وګورئ څومره ښایسته محفل دی. دا د دوی کوششونه او دا د ناتخوانانو سره د دوی مینه محبت. نن وګوره څومره ښایسته علما ناتخوانان عوام شاعران دلته راغلي دي او د غونډه کې شرکت کړی. دا د دوی سعی او کوشش او دا د دوی ناتخوانانو سره مینه وه. په لغمان کې ډېر راډیوګانې شته ډېر د راډیوګانو همکاران شته خو دا د دوی د همکارانو د راډیو د رئیس خپله مینه محبت او د دین او د اسلام د شعائر الله سره وه چې دلته ناتخوانان په داسې یو سیالۍ سره مخ کړي یو بل سره. او دا موږ د ناتخوانانو لپاره د افتخار ځای دی. بل دا د مینهوالو دا د عوامو ورونو ډېره مینه وه موږ سره. که نه موږ په ځان دونه باور نه و چې موږ به دونه رایه واخلو دونه به پرمختګ وکړو. دا د عوامو ورونو مینه محبت به داسې خلک به وو چې کوم کوم ځای نه به زنګونه وال کېدل عین تر دې کابل او فراه ډېر لرې لرې د نه زنګونه راتلل
پلانکي ناتخوان ته مې رایه ده دا د عوامو ورونو زموږ د ناتخوانانو سره مینه محبت دی موږ دې نه ډېره مننه کوو. له دې وروسته د مثبت حرکت بهیر مشر اعلی محمد صافي هم له یادې سیالۍ حمایت اعلان کړ او ویې ویل یو څو کلمې ستاسو په اجازه تاسو سره شریکوم. په کاون غږ راډیو کې چې کومه سیالۍ ترسره شوه کاملا دغه سیالۍ درسته سیالۍ او پوره حمایت له دغه سیالۍ څخه کوو. د هغه سیالۍ وه چې په لغمان کې دا یوازینۍ رسنۍ وه چې د لغمان ولس دپاره رښتینی خدمت وکړه. لغمان ولس هغه کسان او رښتینې بچیان یې تشویق او وهڅول چې چا نه وهڅولي چا ورته تشویق نه ورکړی. راځم هغه تکراري خبره ده چې انقلابي صاحب وکړه چې رحمت هادي عادل هم د نورو ملګرو په شان د خپرونې ښه ارزیابي وکړه. واقعا ښایسته خپرونه یې په لاره اچولې وه او د ډېرو خلکو خوښه شوه. ښایسته خپرونه وه او هیله پرې کوو چې داسې خپرونې نورې هم په مخ واچوي. او مولوي او شاعر سمیع الحق جواد صاحب بیا د ناتخوان د شان او منزلت اړوند اړینې خبرې وکړې. او دویمه خبره ده چې زمونږ او ستاسې دا ناتخواني به یوازې او یوازې د خپل ځان د نجات په اړه وي چې مونږ او تاسې د آخرت یو ډېر عظیم الشان او هیبتناکه ورځ په سر لرو. په هغه ورځ باندې دغه زمونږ صفت خواني زمونږ د نجات باعث شي. زمونږ د ګناهونو د کفارې دپاره دا د سیالۍ بل ګټونکي ساجد الله جذباتي صاحب هم د کاون غږ راډیو له ادارې مننه وکړه او په خپل خوږ ترنم یې مینوال بوخت وساتل. چې د دوی د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دوی د ناتخوانانو لپاره څومره لوی خدمت وکړ. د ولس ته یې ټول غږونه یې ورسول د ولس باندې د ناتخوانان یې وپېژندول. بس الله رب العزت د دغسې نورې برنامې هم په لاره کې واچوي چې دوی ته د دین حامد جان احساس بل خوږ ژبی ناتخوان دی چې خپلې خبرې په دې ډول کوي. بعد السلام یقین وکړئ ما بیګانه شروع کړې ده چېرته هم داسې یو جمله دې ما نظر ته نه راځي چې زه د کاون راډیو پرسونل اوستی یم په هغه باندې یقینا موږ ته ډېر خدمت کړی. ورپسې بل ناتخوان ذبیح الله اقبل هم خپل نظر را سره شریک کړ. الرحمن الرحیم مننه کوم د کاون غږ راډیو څخه چې ډېر ښه پروګرام یې جوړ کړی او موږ یې ښه تشویق هم کړو او ډېر څه خلکو مو پېژندو او ډېره مننه ترېنه کوم. دا نو حقیقتا ډېر مفید او د هر ناتخوان لپاره د اسلامي احساساتو او د ویښېدو لپاره ډېر ستر اقدام یې وکړه. رضوان الله مدني هم د نورو ملګرو په څیر خبرې وکړې او د مخکنیو ملګرو خبرې تایید کړې. په دې هیله چې روغ او جوړ او د صحت جامې پر تن وي. نظري صاحب دې په روژې مبارکه میاشت کې د ناتخوانانو سیالۍ خپرونه مخ په وړاندې اچولې وه. د دوی نه ډېره مننه. د کاون غږ راډیو مشرتابه انقلابي صاحب نه مننه چې دغسې خدمتونه ناتخوانانو ته وړاندې کوي او ځانګړې مننه له نظري صاحب او ابراهیمي صاحب نه چې په هر قدم کې ناتخوانان ستایلي او ناتخوانانو سره ملتیا کړې. الحافظ محمد اعظم طالبي هم خپلې لنډې خبرې ګډونوالو سره شریکې کړې. او په دویم قدم کې د دې راډیو نظري صاحب محترم مشرتابه صاحب انقلابي صاحب او ابراهیمي صاحب نه خصوصا ډېره زیاته مننه چې دې ناتخوانانو ته داسې خپرونه په مخ ویوړله. الله دې ورته اجر عظیم ورکړي. بل ناتخوان سید الله صدیقي هم خپل نظر شریک کړه او وی ویل کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو قاري صاحبانو او مولوي صاحبانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه شی غونډې جوړې شي او د ناتخوانانو پکې قدر زیات شي او دغه شی غونډې نور هم جوړې شي په لغمان کې. او په پای کې مزمل طیب اشنا هم خپلې وروستۍ خبرې را سره داسې شریکې کړې. تاسو ټول مبارک وي. ماشاءالله علماو او
ناتوانانو ډېر ښایسته ښایسته خبرې وکولې نو موږ دپاره څه شی پاتې نه دي د صفت دپاره چې موږ بس وستایو چې څومره وستایو نو بیا هم کمه ده الحمدلله په داسې وخت کې او په داسې یو راډیو کې او داسې اسلامي خپرونه جوړول نو دا په یو ښه راډیو باندې دلالت کوي او دا راډیو دی الله جل جلاله نور هم داسې کامیابه لري او مخ په وړاندې له خدای پاک بوځي او تاسو دې هم خدای پاک خوشحاله او کامیابه لري نو نور خبرې څه کول نه غواړم خو یو یادونه کوم زموږ یو ګران ملګری نوجوان شاعر د لغمان ښاغلی محمد ادریس رحیمي صاحب چې خپله په دې خپرونه کې موږ سره نشته دلته په دې غونډه کې نو کابل ته تللی ده د څه مشکلاتو له وجې څه کار یو نو هغه یا 2 ډالۍ رالیږلي دي بالاخره د دې سیالۍ ټولو ناتویونکو په ټوله کې یاده خپرونه یوه ښه او له تشویق ډکه خپرونه وبلله او قربانۍ ورته په بېلابېلو ډالیو ونازول ځوان انقلابي یوسفزي د دې سیالۍ له 3 ګټونکو څخه شمس الحق افغاني ته د ادارې لخوا چمتو شوې ډالۍ وسپارله بل ګټونکي عبید الله نایل ته درون شاعر حیات الله قریشي صاحب په خپلو لاسونو ډالۍ ورکړه د دې خپرونې کوربه محمد رسول نظری بیا ساجد الله جذباتي ته چمتو شوې ډالۍ وسپارله په پای کې ټولو ناتویونکو ته د تشویق په پار د غاړې ګلان واچول شول او غونډه په دعایي الفاظو پای ته ورسېده محمد رسول نظری کاوون غږ راډیو مهترلام